د سمیع زوی څه ویلي دي؟ نن درته مهم راپور لرم، تمه ده تر پایه یې وګورئ او زما چینل در سره هرومرو سبسکرایب کړئ. د پاکستانی مولانا سمیع زوی الحق په تازه څرګندونو کې ویلي چې د افغانستان حکومت کافر دی او په افغانستان کې جهاد روا دی. نوموړي ویلي افغانستان کې تر هغې جهاد روا دی چې واک طالبانو ته نوي سپارل شوی. طالبان او د پاکستان حکومت خپلو منځونو کې ستونزه نه لري. طالبان په حق دي خو افغان حکومت ورسره د دښمنۍ اور ته لمن وهي. الحق په خپلو څرګندونو کې د ټرمپ ټاکنیزې ماتې ته هم اشاره کړې او زیاته کړې ده چې ټرمپ د نوموړي د پلار سمیع د وژنې او زرګونه طالبانو د وینو بدل دی چې ټرمپ له دومره طاقت سره هم بریالی نشو. الحق د دې ترڅنګ د هند، امریکا او افغانستان حکومتونه ظالم بللي او وایي چې هند د افغان حکومت سره مرسته کوي او طالبانو سره جنګیږي. الحق وایي پاکستان افغانستان کې د طالبانو اسلامي حکومت غواړي او طالبانو سره به هر ډول مرسته وکړي چې اسلامي حکومت رامنځته شي. الحق وایي پاکستان افغانستان کې د طالبانو اسلامي حکومت غواړي او طالبانو سره به هر ډول مرسته وکړي چې اسلامي حکومت رامنځته کړي. څو له افغانستان، پاکستان او د سیمې هیوادونو یې ترهګرۍ وساتل شي.